د زلزلې په اړه بحث ته دوام ورکوو. همدا اوس په خپرونه کې دوه میلمانه راسره دي چې دواړو ته ښه راغلاست وایم. په پخواني ولسي جرګه کې د روغتیا د کمیسیون مشر یارباز حمیدي او له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې پخوانی سلاکار عزت الله صدیقي به د زلزلې پر عواملو او د مرستو د څرنګوالي پر موضوعاتو باندې بحث وکړي. حمیدي صاحب او صدیقي صاحب دواړو ته ښه راغلاست وایم. اجازه راکړئ چې له حمیدي صاحب نه پیل کړو. ستاسو په نظر له زلزله ځپلو خلکو سره د مرستو د رسولو بهیر څنګه روان دی؟ مننه. سلام تاسو ته او ټولو قدرمنو درنو لیدونکو ته. د پکتیکا د خلکو سره په دې درانه غم کې ټول د افغانستان ټول ولسونه شریک دي. بلې په ډیرو ولسوالیو کې هغه ولسوالۍ چې صاحب العبور دي امکانات پکې کم دي. صحي خدمات لکه اورګون ولسوالۍ د ګیان د زیړوک د سپیره د لوړه د سوربي ولسوالۍ د ګومل د لبل طرفه تر ټولو غټ چالش چې د کومکونو او خدمات ستونزمن کړي دي هغه په سیمه کې بارانونه دي چې کله بارانونه د شپې زلزلہ وشو او د سار بارانونه دي. لوی خوړونه او بر راوتلي دي. د ترافیکو پر مخې ډېرې لارې تړلې دي. خیریه ټولنې او ځایي مقامات یا مسؤلین سیمې ته تر ډېره بریده نه دي رسیدلي. ډېری کلي کې کلو بانډو کې اوس هم بدبختانه خلک تر چتونو لاندې دي. صحي خدمات نشته. ولسي خلکو اشر کړی دا سیمې ته رسیدلي دي. تر ډیره بریده ځایي مقامات او ورسره د روغتیا وزارت ټیمونه د غزنی څخه د او آر ډي په نوم انجو چې د په پکتیکا ولایت کې د او ایچ پی ام په نامه یو انجو د چې خدمات کوي هغه هم خپل ټیمونه رسولي دي. څومره چې زه په اړیکه کې ما سبا ته له کابل له پکتیکا له غزنی نور هم صحي ټیمونه رسیږي. خیریه ټولنو خپل پلان جوړ کړی دا. خو تر ټولو غټه ستونزه په تیر ځل کې چې په ډیزاستر مینجمنت کې موږ دا ستونزه درلوده. سیمې ته ډیر امکانات لاړ شي خو ښه مدیریت ونه شي. حمیدي صاحب همدغه پوښتنه هم زما دغه دویمه پوښتنه هم د دې همکاریو مدیریت د پوهیږو چې زیانونه ډیر زیات دي. خلک مرستو ته اړتیا لري. اما ستاسو په نظر څومره ظرفیت شته دننه په افغانستان کې؟ آیا د دې امکان شته چې دغه همغږي دې رامنځته شي څو په وخت خلکو ته مرستې ورسیږي؟ اصله موضوع همداسې ده. پخوا هم چې موږ ډیر تاکید کوو د ډیزاستر مینجمنت یا قتلوي واقعات چې کله واقع کېږي که زلزله ده که چاودنې دي او یا که سوځېدنې د اور واقعات دي یا تسممات دي. په دې کې بدبختانه زموږ په ډیرو روغتونونو کې حتی هغه ساده لومړی پروسه چې موږ ورته تریاج وایو یا د مریضانو غلبیل کول هغه هم د ستونزو سره مخي. هغه ناروغان چې سطحي جروحات ولري هغوی ته خدمات ورسیږي. هغوی چې ډیر اشد ضرورت خدمات لري هغوی له خدمات وروسته پاتې شي او وروسته خدمات ورته ورسیږي. نو له سیمې او د ولسونو مې هیله دا ده چې لومړی دوی د ټولو کومکونو لپاره یو ښه مدیریت یا منیجمنت وکړي تر څو د یوې واحد مجرا څخه د یو واحد لیډرشپ لاري ټول کومکونه سیمې ته ورسیږي. اولویت بندي وشي په سیمه کې چې کوم کلی زیات خدماتو ته ضرورت لري زیات کومکونو ته ضرورت لري او کوم ولسونه زیات صحي خدمات ته ضرورت لري. تر ټولو مهمه خبره په سیمه کې د واقعاتو کلاسیفیکیشن یا تریاج یا کټګوري ده چې کوم کلی زیات تلفات لري هغوی کې هغه کلی چې ماشومان میرمنې پکې زیات وي تلفات زیات وي هغوی ته باید صحي او موبایل ټیمونه ورسیږي تر څو خدای مکړه هغه کسان چې نیمه ساعت هغوی ته خدمات ورسیږي. تاسو پوهیږئ چې د پخوا په څېر اوس افغانستان ته مرستې نه رسیږي. آیا طالبان په خپله طالبان د دې وړتیا لري چې وضعیت مدیریت کړي؟ په دوی کې څومره ظرفیت شته؟ دلته یو مهمه پوښتنه چې وضاحت وشي. زموږ په ډیرو ولسوالیو کې ولایاتو کې خدمات انجوګانې کوي. ای پی ایچ اس په نامه موږ یو بسته لرو. یو بی پی ایچ اس ده یو ای پی ایچ اس ده. ای پی ایچ اس مو تر ډیره بریده اوس ښه کافي امکانات لري. انجوګانې او مؤسسات ورسره کومک کوي که یونیسف ده که ډبلیو ایچ او ده هغوی ته د دولتي مجرا له لارې نه بلکې مستقیم کانټراکټ اوټ د دوی سره معاشونه هم ورکوي طبي ملزمه هم ورکوي. نو که د سیمې کلینیکونه
واقعیت کې ښه ظرفیت ولري، ډاکټران ولري، لشته امکاناتو استفاده وکړي، زه مطمئن یم چې موږ به ډیر نړیوالو کومکونو ته ضرورت ونه لرو. خو دلته موضوع د مدیریت ده چې واحده مجرا او لیډرشپ موجود وي ترڅو د ټول کومکونه او خدمات مدیریت کړي. ډیره زیاته مننه کوم حمیدي صاحب چې په خپرونه کې مو برخه واخیسته او ارزونه مو وړاندې کړه. کور مو ودان، شما مو بخیر.